معزز علماء کرام او د اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، نن دغه دواړو ورونو محترمو جناب محترم ارباب عادل خان صاحب او محترم ارباب عاقل خان صاحب چې د محترم ارباب هاشم علي خان زامن دي، د هغوی د نکاح د تړلو په تقریب کې د ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی اکبر علی صاحب حفظه الله په دعوت دلته حاضر شو او نکاح وتړلی شو د دواړو وروڼو. الله دې دا دواړه نکاحونه بختور کړي. وروڼو د نکاح متعلق یو څو مختصرې خبرې درته عرض کوم. واده د ټولو پیغمبرانو طریقه ده. د آدم علیه السلام نه واله تر د حضور پاک پورې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي ټولو ودونه کړي ما سوا د دوو پیغمبرانو نه. یو پکې حضرت یحیی علیه السلام، هغه په الکانه کې د یو ظالم یهودي بادشاه د لاسه شهید شوی نو واده ته جوړ شوی نه دی. او دویم حضرت عیسی علیه السلام، هغه اسمان ته جمدې ختلی دی، هغه نه دی کړی واده، خو د قیامت نه مخکې به راکوزېږي. او یو قول داسې شته چې د حضور پاک امت کې به واده کوي. زما وروڼو درې امامان، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل او امام مالک رحمهم الله، هغوی وایي چې نکاح او واده د نفلي عبادت نه بهتر دی. او امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې نه، که یو سړی په دې خیال واده نه کوي چې واده سره بیا د عبادت نشم کولی، که واده ونه کړم نو زه به جومات کې ناست یم، عبادت نفلونه به کوم، ذکر به کوم، دې دپاره واده نه کوم. زمونږ طالبان ورته تخلیل العبادت وایي چې ځان عبادت ته وزګاروم ځکه نه کوم. نو دا بیا بهتره ده، دا د هغه سوچ دی. ځکه هغه وایي چې ته نکاح وکړې او واده وکړې نو بیا به د لوی غمونه په غاړه شي. سهار به وځې او مازدیګر ماښام به کور ته راځې، یا به دکان کې یا تجارت به کې، یا به نوکرۍ له ځې، یا زمیندارۍ نه، یا دیاړۍ نه، نو ته بیا عبادت به څنګه کې؟ او بیا کور کې ښځې له جامې او دا څیزونه راوړه، نو ته به نفل څنګه وکړې او ته به د شپې لمونځ څنګه وکړې؟ ټوله شپه به ستړې، خلکو سره به غم ښادي کې. ولې هلته واده دې کړی، سبا به تا سره خلک کوي، د خلکو مبارکۍ به کوې، د خلکو مړو له به ځې، نو عبادت ټول وایي پاتې شو. هغه وایي چې واده دې وکړه بیا خو ګران کار دی. د حضرت علي رضی الله عنه نه چا تپوس وکړه، وایي واده څه شی؟ هغه ورته وایي سرور و شهر، د یو میاشت خوشحالي ده. یو میاشت سړی په کور کې ناست دی، مور پلار پې کار نه کوي، او پاک واسکټ یو سهار بدله یو ماښام، او په تینګاڼۍ د ځان نه دوړه سنډي، ځان ته نیغې ګوري جامو ته چې خیرنې خو نه دي. او که کار لازم نو پلار او مور ورته وایي پرېږدې د وعدې تازه کړی، ما غریب دی چې لږ ماشوم دی چې دی لږ یو پوټې دمه شي. جنۍ که په کور کې کار کوي نو خواښې پې مهربانه یواز پې راوباسي، بچۍ ته لا خیر دی مېلمنی کار مه کوه. نو یو میاشت هغه هم د واده چې کومې جوړې ځان نه جوړې کړي، نن سبا خو د ښځو په سلګونو جوړې وي،
یو ساره چې یو غرمه او یو مازدیګر او سړی دغه میاشت خوشحالې کوټې ته ځي او راځي او د دواړو نه کار وي نه بل څه خوشحاله د یو میاشت بیا هموم الدهر د ټول عمر غمونه شروع شي هغې نه پس میاشت پس دې ناستي کټ کې پلار ته لکه بس دی که نه نو څه کوې ډډه دیوالې د بالښته الا شابه هغه بخور به څوک کوي زه به کوم شابه دا چاریوان سسکو روان شابه دکان ته شابه نوکری له ځه میاشت چوټي دې وکړه نو څه کوې او جینۍ ته مې بس دی که نه اوس خو دا کور دې خپل شو دا اوس شابه جامې مامې دا استعمال شوی واچوه وړه باغه کې کټوی به پخې لوښي به اینځې غمونه شروع شو مازدیګر چې بیا را روانې یو لاس کې به د ګوپیانو پړ نیولې او په بل کې د تورو باټینګڼو او ډولې ډولې به کېږي هلکه خیر دی یاره بس دا سبزي مې کور ته راوړه او ټیټ ټیټ به روانې او چې لا کور ته لاړ شې او ښځه در باندې زوروری نو چاړه به در کې چې راشه دا ټماټر را سره پرېږده راشه دا ګوپیان را سره پرېږده راشه سړیاله شابه نو د ټول عمر غمونه شروع شي بیا ورپسې دریم څه دي کسور زهر شا راټیټه شي ملا نه لینده جوړه شي بوډا شي سترګې چخې ونیسي په لاره چې ځان پسې خپې راکاږي پوندې یو طرف ته منډه وایي او پنجې بل طرف ته منډه وایي غریب ملا نه لینده جوړه شوه یو بوډا په لار روان و ماشومان ورته وی باباجي دا لیندرې په څو اغوښتې ده دا واړه خو روانکار یې که نه هغه ورته وی بچې چې زما عمر نه راورسې مفتو کې به راته میلو شي د هغې نه پس څه دی بیا د هغې نه پس نزول قبر ته به لاړ شي نو وی واده خو د یو میاشت خوشحالي ده او بیا ټول غمونه او غمونه او غمونه او چې لا بچي دې پیدا شي واړه ماشومان ته به ستړی راشې یو ماشوم به د یو لس توړۍ پورې نښتي پنګه یا پینګو پینګار بل برې بل لس توړۍ پورې نښتي او پینګار به خېږي او چې نن سبا خو زه ښه ده پیمپرې میمپرې شته پخوا خو دا پیمپرې میمپرې نه وې نو ماشوم به در پسې متیازې بیلې کوي او د شپې چې بیا چغې جوړې کړي د خوب نه ورې وباسي نو امام شافعي رحمت الله علیه وایي که څوک په دې نیت واده نه کوي چې د ځان عبادت ته وزګارو وایي دا بهتره ده درې مامان څه وایي هغې وایي نه واده بهتر دی حضور پاک فرمایي نکاح زما د طریقه ده دې نه به رغبت او اعراض نه کوې نکاح خو بهتر شی دی او که ته وې چې نکاح مې وکړه نو بیا به منډې وام پیسې به ښځې له بچو له ګټم نو پیسې ګټل خو عبادت دی طلب الحلال فریضة بعد الفریضه دا خو ثواب ګټې او که ته وې غم خادي به کوم نفلي عبادت به نشم کولی نو غم خادي صله رحمي د نفلي عبادت نه زیات ثواب لري او که ته وې سبا به ماشومان لوبوم نو دې کې هم ثواب دی او که ته وې ښځې له به ډوډۍ راوړم نو په دې کې هم ثواب دی حتی رسول الله مبارک فرمایي وایي که یو نوڼی دې راواخېست او ښځې له دې په خوله کې کېښوده هغه ناجوړه نه ده او نه پاله جوانې ده لاسونه ستا نه ټیک دي خو تاسې هغه د مینې په خیال د شهوت په بنیاد دې نوڼی راواخېسته او ښځې له دې په خوله مبارکه کې کېښوده نو په دې کې هم ثواب دی ښځې ته په خوشحاله نظر کتل او ښځه خاوند ته په خندا کتل په دې کې هم ثواب دی خو ګورې په خپو وله چاپي ونه کې هسې نه چې وایي چې دې کې هم ثواب زما یو دوست یقین په خدای وکړه ماته یې وایي زه خو مولوي صاحب وایي خفه کېږم وایي هلته ته زړه ویم وایي زه خو چې مازدیګر ماښام راشم ماسخوتن نو ښځې له په لاسو خپو چاپي کو وایي ما وایي ته اوسه
د باغلو دله دا ولې یاره ویړه مې پې خفه چې ټونه ورځې کار په کور کې کړي او ستړي شوې غریبه نو زه وله په لاسو خپوخه مضبوطه چاپي وکړم او دمه یې کړم مې دقه چل کوه نو بس ښځه مسته شوه اما تا له چاپي کوي که ته ماله چاپي کوې ته ستړی رالې حق دا دی چې ښځه دله په لاسو او په خپو باندې زور وکړي او چاپي دله وکړي نو دا رواج راته جوړ نه کړې ګورې غم به جوړ کړې نو ټول ثواب د ښځې سره چې یو سړی وایي زه ښځه نه کوم او عبادت کوم خو نفلي فرض خو مخامخا کې او که دې واده وي او که نفلي عبادت نه کوم بس نفلي عبادت کوم نو ته به څه کې ځان به جنت ته پورې باس چې زه روجي ونیسم او د شپې عبادت وکړم چې الله راضي شي او جنت ته لاړ شم په خدای کې یو مسلمان زیات کې ځان به پورې باس او چې واده دې وکړل نو درزن خواړو چې ته تللی نه دی او نور دې پکې خدای خیر واچي دومره مسلمانان زیات شو د حضور پاک امت زیات شو بیا د زوی بچي او بیا د لونو بچي بیا د هغوی بچي مړه خو چې یو سل 200 تېرېږي کاله نو په تا کال کې به بیا د خپې د ښودو ځای نه دا د څه برکت دی رښتیا ووایه د واده دا دومره مسلمانان چې اوس لمونځ یې وکړو او ذکر کوي او تلاوت کوي رښتیا ووایه دا د چا برکت دی دا د واده برکت نو واده ټول ثواب دی او پیغمبر مبارک فرمایي تر توالدو وتناسلو بچی راوړئ تناکحو نکاح کې وتوالدو بچی راوړئ وتناسلو نسل زیات کې ولې فإني أباهي بكم الأمم يوم القیامه وی چې زما امت ډېر شي د قیامت پر ورځ فخر کوم چې زما امت ډېر نو د واده په وجه امت ډېر شو نو حضور پاک به فخر کوي فخر بچی به ډېر راوړئ دا حضور پاک فرمائے نسل زیاد کے او زمونږ د امریکې والا څه وایي بچے دو ہی اچھے او چوٹا گمبا څنګه دی لکه او آسان ژوند دی که څه وایي خوشحال گرانه چوٹا گمبا خوشحال گرانه دا چغې وایي ورکوټ خاندان او ژوند آسان او بچے دو ہی اچھے دو بچی مال یو سړی راغلی و چې د سکرټري و که ډایرکټر وایي چې تاله راغلی یم زما بچي نشته د وظیفه دم تعویض کوي چې زما بچي وشي ما چې ورته وکتل سړی او یو اتیاو په میاشت کې او مې ښځه کور والا بس زما د هغې څه 5 شپږ کاله فرق دی خدای دې ته نو تاسو د دې نه مخکې چې ته علاج یو 2 بچي خدای راکړي یو هلک و یو جینۍ خو موږ په منصوبه بندۍ عمل وکړو نور هم نه راوړل هغه 2 بچي په اکسیډنټ کې مړه شو اوس هم بچي نشته نو ما ورته وایي چې کله هم د بچو د راوړو ورځ نو غټه چینه جلنده م ورته والی بچي م نه راوړل اوس چې بوډاګان شوې او نیر اوچ شو نو اوس بچی د کم ځای نه دله موږ په تعویضونو را پیدا کړو مې زه ته چیله لګوه 3 روزه لګوه او ښځې ته یې ووایه چې ته چیله 3 روزه لګوي قسم ختمه راوست نو دا خلک کوي 2 بچی بچے دو ہی اچھے زه وایم عالم بچے اور حافظ بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے زه خو خپلو طالبانو ته یم چې بچي به راوړی ولې د ملا طالب بچی به عالم نافظ بچی به حافظي سم بچي به راوړی زه خپلو طالبانو ته وایم چې واده م وکړو نو بچي به ډېر راوړی که برېکه مو او چې سرمنده نه وباسم فل سټاپ به پکې نه او نه به پکې برېکي بچي راوړی ډوډۍ به دي وي ډوډۍ به څوک ورکوي مړه ډوډۍ رښتیا وایه د چا په لاس کې ده چوک سره ووایه د مور ګېډه کې او خدای دله روټۍ مقرر کړي ډېر خلک وایي امریکا وایي بچي ډېر شي ډوډۍ به د کم ځای نه وي دا خلک به یو بل خوري مې پرېږده چې وخوري چې کم شي ولې به خوري رښتیا ووایه زمیندار د کې شته لکه که نشته ما زمینداري کړی ځکه درته پخوا به ځمکې
غنم څونه کول 15 منه او 6 منه جرب به چې ډېر 13 غنم به نو 8 منه جرب یا 10 منه اوس 20 منه کوي کوي که نه کوي پخوا به وږي 3 منه او 4 منه او 15 منه هغه به هم ټول ګنجي وږي وو په توقه کې به 15 دانې وې اوس هایبریډ راوتېرې 20 منه جرب کوي نو چې مخلوق ډېر شو نو غله ډېره شوه که نه شو پخوا دا سبزیانې وې په موسم کې به لږه سبزي میلاوېده اوس په هر موسم کې ټماټر میلاویږي او بینګلی درته میلاویږي کدوان میلاویږي او تور باټنګن که خدای دا شکل مردار کې د هغې نه خو دا ټولې ګاډۍ ډکې دي او ګوپیان وی توبه او باسه ښه دی په ژمي کې ګوپیان خورئ شپه به هم ګرمی ورشه وګورئ دوکانونه ترې ډک دي دا میوې وي لکه دا اوس چې کومې میوې دي یقین په خدای وکړه هندوانې به وي د مشرانو ته پته ده دونه به پکې یو زړی مونږ به هغه زړي ماتول د هغې نه به مغز ایسته الوا به هم د پخوله خلکو به ورته الوا سوټ وي اوس ورشئ هندوانې په هر سیزن کې درته میلاویږي کیلې په هر سیزن کې میلاویږي چې میلمه به راغې دا پارامیان چرګان نو میلمه چې به راغې نو په لومبۍ ورځ به د میلمستیا نه وه چې څه تیار شی به وه هغه به یې پرې خوړ څه به تیار اوږه به یې ټکولې وه مرچکې او ټماټر به یې پکې اچولي و چټني به یې ورته وي نو بیا به یې وله په بېګاله یا په سبا له چرګوټۍ به نو په محلو کې به ماشومان ګرځول چرګوټۍ شته ده ښه چرګوړې شته او که نه نو یو کور کې به وي او شته خبره دره ونیسئ نو ماشومانو به ورپسې منډې والې هغه به د کوټې په سر ټوپونه وان نو ټوله محله به خبر شو چې پلانکي کره میلمانه راغلي چرګوټۍ به یې راونی او بیا به یې جوړه کوله په 1 روپۍ او په 1.5 روپۍ په باندې چې جوړه به وشوه که نه نو بیا به یې وایي ملا له یو سی چالالې چالالارولو چل نه وه ملا صاحب له به یې چاړه یوړه او چرګوړی نو ملا صاحب به چاړه راواغېسته او بډۍ به یې ووالې او په هغه خښته او یا پاکاڼې به یې کله داسې مږل او کله داسې کله داسې مړه په وخت خو به یې په چړې تېرولو واغېسته نو بیا به یې بډۍ ووالې ته به یې سنډالالی نو یو خپه به یې وله په خپو کې ایښوده یو په وزر د هغې چرګوټي بیخ به یې د مخکې نه وویسته نو بیا به یې وله جبه بار راوویسته نو ماشومانو ته به وی اخوا چې خبرې مه کوئ بیا ترې ساه نوځي هلکه ټیک ویم که غلطه وي نو چرګوړي چې به حلال شو سره د څرمنې به یې په خدای قسم پخو دا خپې به یې پخولې د چرګوړي سر یو ځای کې چا دعوت کړی نو موږ ډوډۍ ته کېناستو پلیټ پروت و دې کې بجلي لاړه چې بجلي لاړه دا شیدونه خو هغه زمانه کې نو اوس زه لګیا یم په ډوډۍ زور کوم او ډوډۍ هغه ډوډۍ ښکته پورته کېږي لکه د سپرنګ چې خدای دا څه شی دې کې ټک چې بجلي راغله چې مې وکتل نو ټول زور مې د چرګ په قرقره لګولې دا قرقرې به خدای ګوارې خلکو خوړی دا خوراکونه ملا نه به یې پکې مری وړه مری به د ملا وه وی دې بانګونه وایي مری خوږېږي دا مری به پکې دی خوري دا حال اوس چې مخلوق ډېر شو کبان ورپسې په کوڅو کې ګرځي چرګوټي ورپسې په کوڅو کې ګرځي په خدای اوس خلک د چرګوټي نه کرکه کوي نه خوري چرګوټي دونه زیات شو اوس چایو سره هم خلک چرګان خوري اوس چایو سره هم خلک کباب خوري اوس چایو سره هم خلک کبان خوري او دا چرګوټي ورسره خوري دا ولې روزي د چا لاس کې ده ووایه مخلوق ډېر شو رزق زیات شو کمیږي به نه د لوږې به نه مرې رسول الله مبارک فرمایي چې ته د مور په ګېډه کې دننه پروت نو فرشته تپوس وکړي د الله نه مر رزقو یو څو تپوسونه یو پکې دا دی روزي به ما لفظ دی څه رزق څومره څه شی به نوع مقدار کیف او کم څومره او څه شی فیکتبو د ده روزي ولیکلی شي او د مور په ګېډه کې پروت دی دا په کوم کتاب کې دي بچي لږ راوړی بیا به ډوډۍ نه او بیا به رزق نه په خدای چې هر قسمه میوه راغله ما ننم وی په جمعه کې ما وی ای بندګانو خدای هر روزي موږ له راکړه او موږ د خدای د رزق شکر ادا نه کوو
مونږ شکر ادا نه کړ په رمضان چې به په اوړي کې راغی خلکو به په دې واورو جګړې کولې مړي به په خدای زمونږ په کلي کې به مړي شوي اوس ورشئ وګورئ هر کور کې پرچ پروت دی نورې دا دړې به وي او دا خښتې به وي او دا خلکو به دا دړې تنورونه اوس ورشه ښځو ته سهولت میلو شو بټن تاوهه چوله بلیږي او بټن تاوهه جامې به په صوباړو والې اوس جامې په مشین کې واچې خویتې وباسي ښځو له مزې شوې په خدای ښځې لا وایي یاره دا خو تبی راله کښېنه تبی راله ټوله شپه یې ده اسپنجو په بستره کې ډډه والې ده او د اسپنجو بالښت ته دې ډډه والې ده او سار پراټې خورې زما په خدای قسم درته خورم مونږ به اختر ته په څه خوشحالېدو چې اختر به چې پراټه به پکې وخورو بغیر د اختر نه پراټه مونږ نه خوړه د ماښام ډوډۍ به هم ځان له پسکرو ګرمه کړه یا به جام کې ورته لږ غوړي واچول به هم خوړه اوس ورشه سار ما پراټې دي انډې دي هګۍ دي او د ښځو سر د تا لاله راوړو چې د هغې نه پاتې شي ولې را باندې حقیقت غوښه ټوله هغه وخوري نو تا له پلیټ کې راوړي هډوکې منډوکې ښځې دا غوښه خو ما 1 کیلو راوړې دا اوس هغه کیلوګان نه دي دا هغه کیلوګان نه دي دا هسې سر بیږي څه روزي د چا لاس کې رښتیا وایي رزق خدای ورکوي نو رسول الله مبارک فرمایي توالدو تناکحو نکاح کې وتوالدو بچی راوړئ وتناسلو نسل زیات کې زه به د قیامت پر ورځ فخر بس یوه خبره دې دواړو وروڼو ته کوم دې دواړو وروڼو ته عادل خان صاحب او عاقل خان صاحب ته چې واده خو ستاسو الحمدلله وشو او په ښه طریقه وشو دغسې پروګرام په ودونو کې پکار دی چې ته خدای خوشحاله کړې واده خو یو خوشحالي ده نو ته پکې الله هم خوشحاله کا او که ته خدای پاک خوشحاله کړې درنه خادي درکړه او ته خدای خفه کې ډول سننا نو بیا د خوشحالو او د غم چابیانې چا سره دی الله سره دا زور به د نبي دی دقسې تقریب وکړې لکه دې دوستانو چې وکړه ناتخواني وشوه تلاوت پکې وشو د دین خبرې پکې وشوې او بچې د هلکانو ته ویم جون به کور کې ښکلې تېروئ مزېدار داسې جون به تېروئ چې مور ام خوشحاله او ښځه هم خوشحاله نه به پوره ښځې ته جوکاویږي چې مور خفه شي نه به پوره مور ته جوکاویږي چې ښځه خفه شي په دې میانس کې به ژوند تېری په کوم ځای کې په دې میانس کې ښه شوه ژوند به داسې تېروئ چې مور هم خوشحاله ښځه هم خوشحاله دې ښځې سره به ظلم بخجلکو سره نه کوئ دا لکه سوچ وکړئ چې زما خور وادي او څوک ورسره ظلم کوي زه به خفه کېږم که نه دا هم د چا خویندې دي دا سوچ وکړه چې زما لور وادي او خاوند ورسره ظلم کوي نو زه به خفه کېږم که نه دا هم د چا لونه دي دا جنکۍ دا مظلوم قوم دی په خدای چې خلک ورسره ډېر ظلم کوي داسې ظلمونه شروع دي چې زه درته نشم ویل ما له یو ځای یو هلک او یو جینۍ راله هلک سره خپل مور او پلار رشته داران او جینۍ سره وی دې هلک دې جینۍ له 3 طلاقه ورکړې ما ته د وړو مور وی جینۍ که دې ولیده چې دې ظالم دې جینۍ له ولې طلاق ورکړو مې ولې وی ډېره ښکلې جینۍ ده عمر نه هم ډېره کمه ده وړه جینۍ ده او غریبانان خلک دي ما ته پر غریبانانو کې مې داسې هوښیاره جینۍ نه ده لیدلې هوښیار هم د ښکل هم د حسن قد و قامت نم خشته مزیدار د عمر دې سپېره دې ښځې له دې دومره ښکلې ښځې له طلاق ولې ورکړه ښځه په ښځو خفه کېږي ما ورته ویې که خاوند دې ولې ولیده ولې وی هغه هم ښکلې دی مې هغه خو د 14مې سپومې نه راکوش او خو سم ښکلې دی نو هغې وی چې وی دا بیا ولې طلاق ورکړو مې د خاوند دا بره غاښونه یو 10 ګزه بار راوتي او مې پوزې هغه ورکوټې باټینګن نه غټ باټینګن او دا څښا غاښونه یې نیولي دي بینتې ځي او دا څښا غوږونه او دا دانو دار مخ دا څښا لاسونه وی دې سپېره دې ښځې له طلاق ولې ورکوم ما وی تپوس به وسو
مې بچې ولې طلاق ورکړو؟ ما ته مولوي صاحب د خاوند نه مې تپوس اوس خو مې خاوند نه خو ده نه وکړه غلی غږې نه کوم مې تا ته ویم غږې نه لکه تا ته ویم غږې نه مې بچې سړی خو دې غږ نه کوي ولې طلاق درکو؟ وی مولوي صاحب وی جمع موسمو اوبه مې ولا ګرمې کړې سهار وختي پیش بنې چای مې ورله پخه کړه هله پاسه چې اودسو کې اوبه مې ګرمې کړې روټه مې درته ایښې ها کوي نه پس چې دې کې ما وی مونځ له لاړ شه جمع د نه ځي کوي جمع ته لاړه ما وی جمع لاړه نور راخېږي تیارې اوبه مې درته ایښې دي ظالمه چای مې دله پخه کړه صابون تولیار څه پراته دي جامو کې پرتوغاښ چې کار نه دی او مونځ وکړه وی سر یې راخوچت کړه تار وخت ما ته د مانځه مانځوې بس زما په دریو طلاقو طلاق په مونځ دا خلک دا ظلم یاره خخته پرته وه مې پې ورغروال مې ورېټه چې په دا مازدیګر دی وه دا خدای تباه که خلکو راونه وایي ته جګړې کې مې جګړې نه دا دله وجل پکار د خپله خور نه لري د خپله لور نه لري یاره د خور سره چا دا چل کړی ده به څه کوه دا د چا لور خور ده په څومره ګرانۍ دا ماشومان یې لویږي دا جینکۍ څونه په تکلیف یې ماشومه په غېږ کې جامې نو بنګړي نو والی نو ماشومه ګرځئ نو ورو یې لویې لویې تاله یې لویه کړه نو جامې هر څه یې وله واخېستلو په عزت کې درته واده کړه نو تا د ځان له لاټي برنس جوړ کړی دی نو ښځې سره به ظلم کې ظلم بالکل نه قطعا به نه کوي او زنانو ته هم دا ویم چې هغه د پلار کور دی اوس پاتې دی اوس برې سخر پلاري اوس برې خواښې موري اوس برې اندروریانې خویندې دلته به ښکلې ژوند تېری بس اوس به هغه ماحول پرېږدې دې ماحول سره به ځان بلدی اوس به د خاوند د عزت خیال ساتي نو چې د شریعت مطابق هلکان هم ژوند تېری او ښځې هم تېری قسم د ژوند به خشتۍ ښکلې جنت وی او که جینکۍ د شریعت خلاف ژوند تېری خواښې سره جګړې کوي هندروریانو سره جګړې کوي نو بیا ژوند تباه شو ګزاره به کوې بچې او که ښځو له څه میوه میوه وړی خبرې مه کوه که ښځو له څه میوه وړی نو مور له موړی ښځو له بادام مادام غوزان وړی نو بارې مقبره کې ماتوی چې هغه غریبې په کور کې دننه ماته یو ټق کوي نو بیا بار مور وایي وایي ټوله شپه ټقار خېږي وایي وایي بادام خوري او غوزان خوري چې ته جورابه کې یا د ترخ جیب کې پټ وړی او مور له موړی د مور حق دی مور له به مخیامو سره خوشطبي وکړه د ښځې حق دی وله به وړی شي که نه ولې به نه وړی دا چا ته ناستی خو د مور حق هم دی مور به خوشحاله ساتي دا نه چې خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی د خور مور خپل حق دی د ښځې خپل د ټولو به خیال ساتي او جینکول هم پکار دي چې خاوند سره خواښې سره ښکلی ژوند تېر کړي دعا ورته وکړئ یا الله د دوی دا خادی بختوره کړي دا جینکۍ چې دلته راواده شوي دي یا الله ته دا کور بختور کې وپورې الله خوشحاله ژوند دې پکې نصیب کې یا الله د دغه جینکو مور او پلار هم په دې رشتو خوشحاله کې د دې هلکانو مور او پلار او خویندې وروڼه ټول پې خوشحاله کې خدایه د زړه مینې یو بل سره پیدا کې د زړه محبتونه یو بل سره پیدا کې او خدایه د ناچاقو د اختلافاتو جګړو نه وساتې الله په تقدیر کې ورته نارینه صالح دیندار بچی ولیکې حافظان بچی وله ولیکې او خدای رزق فراخه کې دا واده بختور کې الله دې په دې واده کې ته خوشحاله کړې نعتخواني بشیر جان پکې وکړه تلاوت پکې وشو د دین خبرې وشوې الله خوشحالي ستا لاس کې راته دوی له خوشحالي ورکړي څومره دوستان راغلي د خیر او برکت ژوند یې نصیب کړي که څوک بیماران یې روغ صحتونه ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي زموږ د ټولو فراخه روزي نصیبه کړي د دنیا او آخر د فتنو افاتو نه پامن کې وساتي دا کلی دا محله په دین او په دنیا آباده کې خدای چې دا کم هلکان دلته ناست دي او دا چا ودونه نه دي کړی نو خدای دوی له
خیخ کل رشته ورکې لکه مو جنکو چې خاوندان نشته خدای خپل خاوندان ورکې که د چا په کورونو کې ناچاقي اتفاق پیدا کې که د چا اولاد نه اولاد ورکې باید دوستان نارینه اولاد یې نشته دعا وکړئ چې الله نارینه اولاد ورکړي خدای د دې ټولو دوستانو نه راضي شي مولانا مفتی اکبر علي صاحب ته دعا وکړئ دا د هغه برکتو خدای د هغه په ژوند کې علم کې دین دنیا کې برکتونه واچي او مزید د دین د خدمت توفیق نصیب کړي برحمتک یا الله